همدارنګه د قیامت په ورځ چې کله د جهنمیانو او د دوزخیانو نه پوښتنه وشي چې تاسو ولې دوزخ ته ننوتلی د دې لامل څه ول هغوی به ورته وایي لم نکو من المصلین موږ په دنیا کې مونځ نه کولو په بل ځای کې الله رب العزت په خپل کلام کې بل ځای کې فرمایي چې سستی کول په مانځه کې د منافق یوه علامه ده ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا بشکه منافقان خلق د الله تعالی سره دوکه کوي او حال دا چې الله رب العزت به دوی ته د دوی د دوکې جزا ورکوي او د منافقانو خاصیت دا دی چې کله مونځ کوي نو په مانځه کې سستی کوي ډیر په شوق او په مینه سره الله ته نه ودرېږي همدارنګه الله فرمایي ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر بشکه مونځ انسان د بېحیایي او د بدکاري نه منع کوي نن ورځ موږ مونځ هم کوو بیا هم په بېحیایي او فحاشي کې اخته یو نو معلومیږي چې زموږ مونځ نه دی په بل ځای کې الله فرمایي واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین تاسې مونځ وکئ او د مشرکانو له ډلې څخه ځان مه شماروئ د دې نه معلومیږي چې مونځ پرېښودو سره په کفر او په شرک کې د اخته کېدلو خطره ده چې انسان مونځ پرېږدي هغه باندې دا ویره ده چې په کفر او په شرک کې اخته نشي همدارنګه د قرآن کریم دا مضامین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هدایاتو او په لارښوونو کې په مختلفو عنوانونو سره ذکر شوي دي د حضرت جابر رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی رسول الله فرمایلی چې د بنده او کفر یو ځای کولو سیز هغه مونځ پرېښودل دي یعنی مونځ د اسلام یوه اهمه نښه ده چې د دې په پرېښودو سره سړی کفر ته وررسیږي همدارنګه د حضرت عبدالله بن عمر بن عاص مرفوع حدیث دی هغه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د مونځ خبرې کولې او رسول الله وفرمیل چې څوک د مونځ اهتمام کوي مونځ په ډېر عاجزي او تضرع سره کوي الله ته درېږي نو دغه مونځ به د قیامت په ورځ په تیارې کې د دې لپاره رڼا او د ده د ایمان دلیل او د خلاصي ذریعه وي او هغه چا چې د مونځ حفاظت او اهتمام ونه که نو دا مونځ به د ده دپاره نه رڼا وي او نه دلیل او نه به د خلاصي ذریعه وي او دغه سړی چې په دنیا کې منځونه پریښي دي د قیامت په ورځ به غټو کافرانو سره حشر کیږي چې هغه قارون دی فرعون دی حامان دی او ابی بن خلف چې مشرک و او د رسول الله صلی الله علیه وسلم غټ دښمن و نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې مونځ په ښه طریقه سره ادا کړو